قسمه زه خو جیب پې عاشق یم عاشق ته عاشق دړی یې عاشق نه زه خو مجنون یم ته د پیو مجنون ته د وینې مجنون نه دا مجنون تاسو به نوم اورېدلي لیلا او مجنون پخوا به د بوډاګانو سړو د ښځو یو بل ته دا د لیلا او د مجنون قصه یې کولې دا مجنون ښکلې و د قیس نوم و قیس او ښایسته او دا لیلا تکه توره وه بعضې علما وایي عربۍ کې دا لیل دا بعضې علما وایي شپې ته وایي وایي دا نوم یې په دې وجه و چې لکه د شپې تکه توره وه او مجنون پې خدای عاشق کړی په دې لارو کوڅو کې به ورپسې ګرځېده او د لیلا د کوڅې دا دیوالونه به یې ښکلول لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار دا دیواله وغه ښکلو د لیلا کوڅو کې ګرځم وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی په دې دیوالونو عاشق نه یم په دې دیوال کې دننه چې څوک دي په هغې عاشق یم چې خدای سره دې مینئ د خدای کور سره به دې مینئ چې الله سره مینئ د خدای پیغمبر سره به دې مینئ چې پیغمبر سره دې مینئ نو مولا سره به دې مینئ مدرسې سره به دې مینئ ولې ځکه همدا مولا او دا مدرسه به تا پیغمبر پیژني دا قانون شو نو دا مجنون یو ځل راغی او دا لیلا چې کوم کلي کې وه د هغه کلي په دې خوا کې یو ځنګل و بس په هغې کې دیره شو چې دا لیلا به وزي روزي نو کته مې ولیده نو د لیلا ته چې هغوی هغه پاګل خو راغلی دی او دې ځنګل کې دیره شوی اوخ څه قمقلې دې خوري څه اسم نه دغسې اوږې نار نه ور پروت دی که چېرې ته بارو ووتې او تې ولیدې یا ستا پلوې ولیده نو وینځلې یو جام پی ورکړل وی دا یو څه مجنون له چې دا لیلا راکړې دی نو صاحبه پی وله ورکړل وی ها وی دا واله وی دا کم دی وی دا لیلا دا پی راکړې دي هسې تاریخ کې خو نشته خو زه په زړه کې وایم چې دې پیو ته به یې څونه چورلکونه والي چې د هغه د کور دیوال ښکلی د هغې او زمونږ تاریخونه لیکي چې سپي به یې وله ښکلو نو چې کم پی د لیلا په محترمو او مبارکو لاسونو لوشلی شوي دي چې هغې ته به تېرېدل به د سپېره سینګه چې دا به ګوټ ګرسکم دا به سینګ تېرېږي واه واه دا خو د لیلا په لاس ده ګډې چیلې نه راوتې دي دا جام خو به هغې شوړه کړي دا پی خو به پکې هغې اچولي ګمان کومه چې دې غریب ته به بس دا یو جنت فردوس او څونه به چورلکونه او ګډاګانې ورته کړي دي پی وسکل یو بل چې ته لیونی غوندې مجنون و راغې د ده نه دې خواته کېناسته سبا چې هغه وینځې بیا پی واخېستل وړل دا مجازي ورته وایي دا بل وی دا پی څه کوې وی دا هغه مجنون له وړم د لیلا عاشقه وی زه مجنون یم په لیلا خو زه عاشق یم راوړه ماله هغه وی چې دومره لرې وړم دله به یې ورکم پی دوست کله خوار دقسې پاتې شي بس پی به راتلل او دا چې چا ورخ نیولی و دا سر کې پروت و د بس کله هغه خوار هغسې پاتې دی یو ځل لیلا هغه ویندې ته وی هغه مجنون له پی وړی وی او وی ده که نه یو کار وکړه وی نن پی وله موړه زه ګورم چې دا په ما یقینا عاشق دی او که نه ورته وی لیلا نن وینه غواړي جام یې یوړه دا چې کوم مجازي د پیو دپاره دی خوا ناستو هغه ورته وی راوړه پی وی نن پی نشته جام تش دی نن لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وی پی نن نشته جام ته وګوره لیلا نن وینه غواړي اوږې ما وای 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 اوږې پی راوړه وی د خدای نېکبخته پی نشته لیلا وینه غواړي وی وینې والا هغه شاته پاګل ناست دی وینه که غواړی غنه غواړه پی کرې راوړي ماله راوړه نه نن خو پی نشته نه وینه مینه کې زه نیم خپل کار کوه نو ته چې په لیلا عاشقې ځه خدای دې بیخته لیلا وباسي پی راوړه نو ټیک ته پی نه هغه له لاړ اخوار خو په ړومبی ورځ چې د جام وهلی دی بیا خو یې پی په سترګو نه دی لیدلی وی لیلا وینه غواړي وی ښه وی
وی دا کم ځای وی ځای خو یې نه دی ښولی تپوس نه کې نه تپوس مه کولی الله خفه نه شي هله راشه ستن واغېسته دې مخکې ومنډله وینه یې ترې وویسته بیا دې بل طرف کې ومنډله وینه یې ترې وویسته یو اندام کې ستن منډې وینه ترې وباسي جام یې وله ډک کړ شا به لیلا له زر رسوه چې خفه نه شي اپیو والا هغه وینې والا نو موږ د حضور پاک عاشقان مجنونان یو خو کم والا پیو والا موږ کم یو لکه پیو والا نه مړی وینې والا څوک دې غلی کښېنه جومات ته مانځله نه دي وي ګرمي ده او تله د وینې مجنونې وینه خو ډېره لویه خبره ده ځان له د پیغمبر شکل د پیغمبر زموږ نه دی خوښ د پیغمبر مبارکه ګیره زموږ نه ده خوښ د پیغمبر لباس زموږ نه دی خوښ د پیغمبر چال زموږ نه دی خوښ د پیغمبر چې کوم راوړلی قرآن دی ووایه څومره ملګري به نن د قرآن تلاوت به کړي چا به هم نه کړی او که کړي نو دا بعضې ملګرو به کړي پیغمبر به نیمه شپه پاسېدله نیمه شپې نه پس تهجد وله څومره تهجد وله پاسې